د دې نه پس بیا مالک نور 2 کسان مقرر کړل او هغې یې 2 کسان هر ښار او کلي ته د ځان نه وړاندې ولېږل. کومو ته چې د هغه د ورتلو اراده وه هغه هغې ته وفرمایل فصل ډېر دی خو مزدوران لږ دي. د دې دپاره تاسو د فصل مالک ته خواست وکئ چې د خپل فصل دپاره مزدوران راولېږي. په خپله لاره ځئ او ګورئ زه تاسو لکه د ګډو په شان د شرمخانو مینځ ته لېږم. د ځان سره بټوه مه اخلئ، نه تیلی او نه پیزار، او په لاره د چا سره په دعا سلام ډېر وخت مه ضایع کوئ. هر کله چې تاسو یو کور ته ننوځئ نو اول دا ووایئ په دې کور کې د خیر او سلامتی وي. که چېرې هلته یو کس خیرخوا وي نو ستاسو سلامتی به د هغه دپاره وي، او که نه وي نو هغه به تاسو ته راواپس شي. هماغه کور کې پاتې شئ او د هغې سره خوړل څښل وکئ او ست مه غواړئ، ځکه چې مزدور د مزدورۍ حقدار وي. کور په کور مه ګرځئ. هر کله چې تاسو یوې خاریې ته ورننوځئ او هغې تاسو ته هرکلی ووایي نو کم خوراک چې تاسو ته درکړي هغه وخورئ. هلته بیماران روغ کئ او هغې ته ووایئ چې د خدای پاک بادشاهي ستاسو منځ ته راغلې ده. خو چې تاسو یو ښار ته ننوځئ او هغې تاسو قبول نه کړي نو د دې کوڅو ته بهر وځئ او ووایئ ستاسو د خاریې دا کومه دوړه چې زموږ په خپو پورې نښتې ده موږ یې ستاسو خلاف سنډو. خو دا خبره یاده لرئ چې د خدای پاک بادشاهي ستاسو منځ ته راغلې ده. زه تاسو ته دا وایم چې د قیامت په ورځ به د سدوم حال د دغه ښار نه زیات د زغملو وي. افسوس دې وي پتا ای خرازینه، افسوس دې وي پتا بیت سیدا، ځکه کمې معجزې چې پتا کې وشوې که چېرې دا په سور او سیدا کې شوې وې نو دوی به ډېر پخوا د ځان نه د ټاټ جامې تاو کړې وې او په ایرو کې به ناستو او توبه به یې ویستې وه. خو د قیامت په ورځ به د سور او سیدا حالت ستاسو نه ډېر غوره وي. او ای کفر نهومه، ولې ته دا ګڼې چې ستا مقام به تر اسمانه پورته کړی شي؟ څه نه، ته به تا ترین ته وغورځولی شي. هر څوک چې ستا خبرې ته غوږ نیسي هغه ما ته غوږ نیسي، او هر څوک چې ستا خبره رد کوي هغه ما رد کوي، او څوک چې ما رد کوي هغه هم هغه رد کوي چې زه یې رالیږلی یم. بیا هغه 2 کسان خوشحاله واپس رالل او وی ویل چې اے مالکا ستا په نوم پیریانم زموږ تابعداري کوي. هغه جواب ورکړ ما دا ولیدل چې شیطان لکه د برېښنا په شان د اسمان نه راکوز شو. ګورئ ما تاسو له اختیار درکړ چې ماران او لړمان د خپو لاندې کوي او د دشمن طاقت هم ختموي او هیڅ څیز به هم تاسو ته نقصان نشي درکولی. خو په دې مه خوشحالیږئ چې پیریان ستاسو تابعداري کوي، بلکې په دې خوشحاله شئ چې ستاسو نومونه په اسمان کې ولیکل شول. هم په دغه وخت عیسی په روح القدس کې لویه خوشحالي وکړه او عیسی وفرمایل اے پلاره د اسمان او د ځمکې مالکه، زه ستا ثنا او صفت کوم ځکه چې تا دا خبرې د پوهانو او هوښیارو نه پټې کړې او وړو ماشومانو ته دې څرګندې کړې. او پلاره دا ستا رضا وه. هر څه ماته زما پلار سپارلی دي او هېڅوک بې د پلاره زوی نه پیژني او نه څوک پلار پیژني بې له زویه او بې له هغوی نه چې زوی یې ورته په ګوته کوي. بیا هغه خپلو موریدانو ته راوګرځېده او ځان له ورته وفرمایل هغه سترګې بختورې دي چې هغه څه ویني چې تاسو یې وینئ. زه تاسو ته وایم چې د ډېرو نبیانو او بادشاهانو دا ارمانو چې هغه څه وویني څه چې تاسو وینئ، خو هغې ونه لیدل، او هغه څه واوري چې تاسو یې وسورئ، خو هغې وانه اورېدل.